د واده په اوله شپه ښځې د خپل خاوند نه مکمل انکار وکړو چې ته به ماته نه رانږدې کېږې. دا ویډیو را سره مکمل وګورئ، زموږ دپاره پکې هم ډېر زیات عبرت دی. ملګرو یو کس چې دی نو هغه واده وکړو، ډېر په دوم دام سره واده وکړو، ډېرې زیاتې غټې خرچې وکړې. چې کله د واده اوله شپه وه که نه، خاوند چې دی نو خپل کمرې ته ورغی. چې کمرې ته ورغی که نه، په ډبل بیډ کې کېناستو، نو ښځې ورته مکمل انکار وکړو چې ته به ماته نه رانږدې کېږې. خاوند هم ډېر زیات حیران شو که نه، چې ما دومره غټې خرچې وکړې چې تا زما سره واده نه کاوه، زه دې نه وم خوښ، نو تا به مخکې ویل وې، مخکې به دې انکار کړی وې، نو ما به دومره غټې خرچې نه کولې. او مکمل طور باندې هغه چې دی نو خپله ښځه رضا کوي، خو ښځه چې دی نو هغه په اخره کې دې خبرې ته جوړه شوه چې ته ما له طلاق راکړه که نه، چې زه ستا سره ژوند نه تېروم او ته زما نه یې خوښ. نو خاوند چې دی نو مکمل طور باندې سوچ وکړو. خاوند خپلې ښځې ته وایي که نه، وایي ستا په زندګۍ کې څوک و؟ نو ښځه ورته وایي که نه چې زما په زندګۍ کې یو کس و. نو خاوند ورته وایي که نه چې ستا په زندګۍ کې څوک و؟ نو ښځه ورته وایي که نه چې زما په زندګۍ کې زما د تره زوی و، هغه زه هم خوښوم او زما هم خوښوم. نو خاوند ته وګورئ ښه، خاوند ولګېد که نه، خپلې ښځې ته وایي که نه هغه کس ته رینګ وکړه که نه چې کومه ستا خوښ دی، که هغه ستا سره واده کول غواړي چې زه تاله بیا له طلاق در کومه. نو ښځه ولګېده، خپل کزن ته یې رینګ وکړو، خپل د تره زوی ته. چې کله هغه ته یې رینګ وکړو که نه، نو هغه ته وایي که نه چې ما خپل له خاوند نه طلاق راواخیستو او ته چې دی نو زه ستا خواله درځم، ستا سره واده کوم، ته تیاري شو. زوی چې دی نو هغه ورته مکمل انکار وکړو چې مخکې ما ستا سره واده کاوه او تا زما سره واده نه کاوه، او زه اوس ستا سره واده نه کوم، ته زما سره واده کوې. و چې زه ستا سره اوس واده وکړم که نه، خلک به وایي چې طلاق یې ښځې سره واده کړی دی. د هغه نه پس چې دی نو موبایل یې کټ کړو ښځې، او خپل خاوند پورې لاړه او په ژړا شوله که نه، وایي چې زما نه ډېره غټه غلطي شوې ده او زه ستا نه معافي غواړم. نو خاوند خپلې ښځې ته وویل که نه، ما ته له مخکې هم طلاق درکولی شو، خو ما دې خبرې ته سوچ کاوه چې نن سبا خلک چې دی نو ډېر زر بدلېږي. نو په چا باندې په پټو سترګو باندې چېرته هم اعتبار مه کوئ، خپله زندګي مه خرابوئ، مخکې ضرور سوچ کوئ. نو په دې ویډیو کې موږ له هم ډېر زیات عبرت دی چې په پټو سترګو چېرته هم په چا اعتبار مه کوئ. تاسو د یو انسان دپاره خپله زندګي ولې دومره خرابوئ؟ د دې جینۍ اوس خپله زندګي خراب کړې د خپل تره زوی دپاره، نو تره زوی به هم نه اخیستی، بل کس به هم نه اخیستی چې دا طلاق یافته ده. ملګرو په دې ویډیو کې موږ له هم عبرت دی، د نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ.